حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي په بني اسرائیلو کې یو سړی و ډېر سخت تږی شوی و په لاره باندې تو په سفر باندې نو ډېر زیاته تنده پرې لګېدلې وه ډېر زیات تږی شوی و نو هلته یو کوهی و هغې له ورغې چې کوهي له ورغې نو کوهي ته ښکته ورکوز شو او اوبه یې ترېنه څه کړې وایسکرې خپله تنده یې ماته کړه چې تنده یې ماته کړه د دې کوهي نه چې بره راوختو نو دغلته کې د دې کوهي په غاړه یو سپی پروت دی چې د تندې نه ډېر زیات بدحاله دی نو دې سړي سوچ وکړو وی یاره څنګه چې زه د تندې نه بدحاله ومه او ما ته چې څومره تکلیف و نو دا بې زبانه چې دی ده ته هم دغه تکلیف دی چې کم ماته و زه چې د تندې نه څومره خراب ومه دم دغه شان د تندې نه خراب دی نو دې کوی ته ورښکته شو په خپلو لفو لفو کې اوبه راواغستې او په دې سپي باندې وس کولې اوس ګوره په عامه معاشره کې زموږ خلک سپی ډېر زیات خو بد ورته ګڼو که نه دې سپک ورته ګوري خلک که نه هغه سپی چې کمزورې په ځناورو کې خلک حسابوي خو هغه ورله په دې خیال باندې اوبه راوخېجولې چې دا هم د الله تبارک وتعالی یو مخلوق دی تږی شوی دی تکلیف دی ورته په خپلو لفو کې د کوی نه اوبه راوخېجولې په هغې سپي باندې وس کولې او د هغه تنده یې ماته کړه د هغې وخت د هغې زمانې چې کم پیغمبر و الله تبارک وتعالی هغه ته وحی وکړه چې دا پلانکې سړی ما د دې وجې نه وبخو چې ده په یو بې زبانه سپي باندې اوبه وس کولې ما ورته مغفرت نصیب کو د ده کړي ګناهونه ما معاف کړو ځکه زه ما په مخلوق باندې د رحم وکړو رحم زما په مخلوق کې رحم وکړو نو په ځناورو باندې به هم رحم کوي بعضې ظالمان داسې چې هغه ځناور ډېر زیات وخي ډېر زیاتې وخي ترسې نه راسي لښته اوچته غربه غربه بس څاروله به لښتې راچوي ګټان به راچوي زړه کې ترس نه راځي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي چا چې په ځمکې والو باندې رحم وکړو اسمان والو په هغه باندې رحم وکړي څوک چې په ځمکې والا باندې رحم نه کوي اسمان والا په هغه باندې رحم نه کوي الله تبارک وتعالی په دغه انسان باندې بیا رحم نه کوي نو زناورو باندې ظلم نه دی فکر په دې باندې الله تبارک وتعالی خفه کیږي کو په زناور دې ظلم وکړو د دې د وجې نه به الله ګوره جهنم ته ورتاو کړي کړي اعمال به الله برباد کړي کړي اعمال به الله برباد کړي نو الله تبارک وتعالی پر رحم باندې ډېر زیات څه کیږي خوشحالي پر رحم باندې ډېر زیات څه کیږي خوشحالي